ټیم ورته نه هغه ما د ګوټه انګلیسي باندې سړی پوه کړ چې راغلی عمرې ته د ډېرو امیدو سره ما د ویزې مسله وله بېرته واپس کېږي او داسې یو شخص چې واقعا افغانستان ته افغانانو ته او د افغانستان بوټو او ځمکو ته یې خیر رسېدلی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زما ډېرو قدرمنو افغانانو ورونو او خویندو، په ښارونو کې تر ټولو ښکلي ښار کې زه شتون لرم او الحمدلله ثم الحمدلله په دې ښار کې مې واقعا د ډېرو زیاتو مبارکو شخصیاتو سره لیدنه وشوه او د هغې شخصیاتو نه اوس یو بل ډېر قدرمن محترم او داسې یو شخص چې واقعا افغانستان ته افغانانو ته او د افغانستان بوټو او ځمکو ته یې خیر رسېدلی دی او د دې په لیدو باندې په دې مقدس ښار کې ډېر زیات خوشحاله یم. تاسې څه فکر کوئ دا به څوک وي؟ نو زه به یې درته په لنډو کې ویم دا زموږ او ستاسې ورور رحمت الله نوروز. زه ورته ډېر ډېر ښه راغلاست وایم. واقعا زه یې په لیدو ډېر زیات خوشحاله یم. جزاک الله خیر. د دونه تعریفونه دې وکړي، یو ما کې ځای نشته دی. الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي. افتخار دا دی چې تشویق سبب ته ګرځېدلی یې او چې ټول دوامداره تشویق کوي، ورونه راغواړي دوی ته چې هوټل دی په مهر سمه فقط تاسو راشئ. دا یو غټ تشویق ذریعه ده. استاد د دې ذریعې نه اکثرونه د دې مبارک ځي لیدنه کوي او زه الحمدلله بدون شک چې د هارون ورور په لیدو خوشحاله شوی یم. ورونه مو لیدل، پوښتنې مو وکړې چې د ګیرې څنګه غور کوي او دا ډېر مهم پوښتنه وه او دلته په دې خبر شوم چې یو پوره انټنسیو کارونه کېږي چې د ګیرې غور وشي او واقعا دا مهمه خبره ده چې دا ښکلا باید سړی ځان ته وروبخي. زه خو نه فقط چې د مکه او مدینه په لیدو خوشحاله شوم بلکې د ورونو په لیدو والله خوشحاله شوی یم. ځکه سړی د میډیا کې چې یو بل ګوري یو قسم اشنایي ډیولپ کېږي، ځکه ستا هغه نظریات هم د یو بل خبرې چې شي باندې راځي، چې شي باندې ناراض هغه نه خبرې بیا چې کله سره ګوري هغه ډېر معرفت ته ضرورت دی، ډایرکټ پوینټ ته راځي چې ده کې پوهېږي چې دغه جواب چېرې راځي. نو دا یو ښه کنورسیشن وي. چې شاته ووایم موږ تقریبا شپې 2 بجې دي ناست یو او عام طور باندې څوک هم دونه ناوخته نه کښېني، لیکن موږ ناست یو الحمدلله. زه بې خوب هم نه یم، دا جالبه ده که نه په دې سپینګېرتوب کې زه اکثر دې وخت کې ویده یم. نو دا ورونه مو ولیدل، واقعا زه خوشحاله شوم. دوی نه به هم وورو، بیا به له خیر سره پیغام هم ورکړو ورته چې دلته ولې موږ راغلي دي او دلیل څه تاسو باید هم پوه شئ. استاد ډېر زیاته مننه تا په راتګ ټول والله ډېر خوشحاله یو او په لیدو دې ویاړ کوو. خدای پاک دې موږ تاسو د همیش لپاره په دې مقدس ښار کې بیا د نور قسمت سره وکړي، سره وګورو دلته. او هارون جان ډېره زیاته مننه چې زمینه یې مساعده کړې ده. الله پاک دې درته ډېر عمر ورکړي او داسې د ځوانان دغه افغانان چې هغه د دغه ملت له دې وطن په همیش په ګټه تمام سوي دي او خیر یې دې وطن ته ورسېدلی ده. د هغو ځوانانو د تشویق باعث ګرځېږي، همیش له هغو سره درېږي، د پردې شاته. مهمه دا نه ده چې خامخا دې سړی په رسنیو باندې راڅرګند شي، داسې موږ زړه تنګي کېږو، دی موږ ته زنګوي، دی وایي چې نه ته به نه شاته نه ځې، ته به درېږې. نو دا د موږ لپاره بېرته هغه یو د انرژي باعث ګرځېږي. نو دلته په راتګ بیا د دغو ټولو ورونو په لیدو باندې الله شاید زه خپله هم ډېر زیات خوشحاله یم چې ته نن رالې نو موږ ته یې نوره خوشحالي مو راوبخښله. استاد تل سرلوړی وکړه. د هر څه نه مخکې ستا په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله شوم. همیش مې د پردې شاته لیدلی وی، اوس مې لایف ولیدلې. نو نړۍ مننه کوم چې نه خدای دې دې کړي. ډېر زیات خوشحاله شوم، د خوشحالۍ احساس لرم واقعا. او دویم بخش کې معلومه خبره ده د الله کور ته ټول راغلی سو، نو بیا هغه اشخاصو چې ته راشې چې ټول د اسلام دعوتګران دي، داعیان دي، دعوت کوي او بیا دغلته دې مبارکې مقدسې خاورې ته راځو، معلومه خبره ده چې خوشحالۍ احساس به کوې، هم خرما هم ثواب. زه غواړم یو قصه دوی ته وکړم. دلته اصل کې دلته څوک هم نه راځي، خلک دعوت کېږي او الله دې موږ ټول دعوت کړي. یو قصه څوک دا واقعا تېره شوې ده. استاد تاسو خبرې خو ډېر زیات وبخښله، ما سره یو معجزه وسوه، د کیسه به زه درته وایم. ډېر ښه انشاءالله. یو کس د چا ډریور و چې حرمین ته شامل شوی دی او هغه ته کېدای شي زما دا یو مشهوره قصه ده، عمل کې دا شوی دی. هغه هلته یو مونځ یې کړی، بیا 2 نوافل یې کړي دي، سنتونه یې کړي دي
هغه ته اشاره کوي چې راشه وي نه مې پرېږدي وي څوک دې نه پرېږدي الله مې نه پرېږدي وي څنګه نه پرېږدي وي څنګه تا داخل ته نه پرېږدي ما بیرون نه پرېږدي ځکه دا په دې ثبوت کوي چې په همدې جامع د چارطرف د مکه کې خلک شته د 15 کال کې عمر انده کړي په همدې جده کې خلک پیدا شوي زه پرې عمر انده کړي دلته څوک هم چې راځي دعوت کېږي باید یو بل ته دعا وکړو چې دلته راشي او عمره وکړي او زه په دې فکر یم د اسلام که غواړې مزه یې وګورې نو یو دفعه مکه او مدینه وګوره که څوک د اسلام مزې او د دې سفر او د دې تجربې تعریف بل چا نه هم خو د دې معنا ده چې هغه ته آیسکریم ورکوې ته یې وخوره او ما ته یې خوند ووایه یا په خپل آیسکریم خوري نو یو دفعه راشه بیا به د اسلام په اصلي مزه باندې پوه شي زه چې کله رالم موږ دوی خو یو ځای رالو ټول کیسه لږ زره اوږده ده زه غواړم لنډه لنډه یې وکړم موږ یو ځای ټول رالو نو بیا دوی ټولو ته یې ویزې ورکړلې نو زه اخري نفر پاتې شوم ویزه یې رانه کړه نو ویزه یې رانه کړه کېناستم خو خلاصه سهار سره باندې سهار شو کله چې سهار شو سهار کې دغه شپږ نیم بجې وې ورکې یې راکړه بېرته میدان ته داخل کړلم چکینګ یې راباندې وکړی و دلته کېنه چې تا ته بېرته موږ بورډینګ پاس ورکړو ته واپس کېږي ښه صحیح ده واپس کېږم هلته کېناستم خو بېخوبه یم ډېر سر مې ډېر سخت درد کوي بل بدبختي دا وه چې په میدان کې هیرو یې نه اخیستل یو شی دې خوړلی هم نه سو نو خو خلاصه د الله امتحان و تېرېدی و بیا مې دې نه کته دوحې ته له دوحې نه جرمني ټکټ مې واخیستی نو فلایټ مې په د شپې په 10 بجې و 15 دقیقې مې فلایټ خو ورځ مې تېره کړه یوې خوا بلې خوا ته وګرځېدم ورځ مې تېره کړله میدان کې دنني لکه هغه په ټرانزیټ پرواز کې چې نه ځي دا رقمې چې کې د باندې نه شي وتلی که نه نو هغه دغه ورځ را باندې تېره شوله خو دغه 10 بجو ته خبره ورسېدله ولاړم په لاین کې ودرېدم خو لاین ډېر غټ و سړی و لاین کې ولاړم ما بغل ته کېناستم هغه دغه ته مې غږ وکړی ما زه بورډینګ پاس نه لرم ما ته بورډینګ پاس راکړئ ما ټکټ دلته دنني اخیست ټرمینل کې مې اخیستی آنلاین بورډینګ پاس هغه راته پاسپورټ او آیډي کارډ مې ورکړی زه آنلاین چوکۍ کې یو پولیس 2-3 وارې راته وکتل راته وایي داسې ما ته چې ګورې ما ته وایي دی خفه یم ما ورته ومال خو هغه ما ته ګوډه انګلیسي وله ما دا رقم راغلم دې هغه پر ما به تر وخت دغه هم لوسته نو هغه وایي چې ما ته که په عربي پوهېږم ورته نه هغه ما ته ګوډه انګلیسي باندې سړی پوه کړ ورته چې زه راغلی عمرې ته له ډېرو امیدو سره ما د ویزې مسله وله بېرته واپس کېږم نو بېرته ولاړی که دا کوم ځای کې چې ما ته بورډینګ پاس هلته ولاړ ته ما ته وګوري بیا له هغو سره وغږېږي ما ته وګوري بیا له هغو سره وغږېږي خو زه په دې مابینځ کې زه مور ولاړ شم ورغلم چوکۍ ته هغه بغل کې اوسم خلک ټول ختم شو زه اخري نفر یم چې طیارې ته دی ما د په څنګ کې یو دانه دغه ناست و د پنجابی ناست و د ښه عربي زده وه هغه ته مې ویل مالته دې سړي ته ووایه په اردو باندې مالته دې سړي ته ووایه چې دغه رقم د ما مسله ده هغه چې ورته وویل هغه ته دغه پولیس د بل هلک ته وویل ته درته ووایي چې که چېرته زه دا د ویزې مسله درته حل کړم ته دا ټکټ پرېږدي عمرې ته ځې ما ورته وویل ما ورته ووایي چې 2 ټکټه پرېږدم خو زما اجازه راکړي زه عمرې ته ولاړ شم هغه طیارې والا ته وویل دروازې بندې کړه ما ته اجازه راوړي بېرته یې راوستله ما چې 24 ساعته په میدان کې راباندې تېر کړو 24 ساعته بعد یې راوستله ویزه یې راکړه قانون ته به ویزه راکړي خو بس زه نه پوهېږم والله اعلم چې د الله پاک امتحان ورشي د قدرمن استاد او د احمدزي ورور د خبرو په تایید چې دې مقدسې خاورې ته نه پاسپورټ نه ویزا او نه پیسې څوک راوستلی شي دلته چې څوک راځي یوازې د الله تعالی په دعوت په راځي او خوشنصیبه دي هغه انسانان چې الله تعالی یې دلته په ځوانۍ کې نصیب وکړي نو زه د ټولو مسلمانانو دپاره دعا کوم هغه چې دلته راغلي الله پاک دې بیا راولي او هغې چې نه دي راغلي الله پاک دې ورته دا امکانات برابر کړي چې دلته راشي او موږ هم ستاسې خدمتګاران یو بارک الله فیک ډېر قدرمن استاد له تاسې ټولو نه ډېره زیاته مننه خوشحاله ډېر زیات السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته